نوی زیږدیز کال په افغانستان کې په داسې وخت کې پیل کیږي چې دلته هوا یخ او ژمی وي. تیر ته په کاتو د ژمي په راتګ او د هوا په یخوالي سره د حکومت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د ګرمې هوا په پرتله کموالی راځي. د نوي کال په راتګ سره ښکیل لوري یو لړ پلانونه لري او خپلو موخو ته تیاری نیسي. د تیر 2019 زیږدیز کال په وروستیو لسو میاشتو کې د هیواد د کورنیو چارو وزارت وسلوالو مخالفینو ته د درندې مرګ ژوبلي خبر ورکړ. د یاد وزارت په وینا په تیرو لسو میاشتو کې کابو 9000 وسلوال وژل شوي، 4000 ټاپیان او له زرو زیات ژوندي نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې روان کال به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه د ژمني عملیات ډیر او پراخه کړي، ترڅو دښمن دومره کمزوری کړي چې د هوا په ګرمېدو سره د غټو بریدونو توان پیدا نه کړي. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي په ژمي کې به په هغه سیمو لکه بدخشان، سرپول، هلمند، غزني، ارزګان، کندوز، ننګرهار او جوزجان کې پوځي عملیات پراخه او ډیر کړو چې امنیتي ګواښونه پکې ډیر دي. نو په دې سره به دښمن په اوړي کې د لوی بریدونو توان ونه لري. روان لمریز کال پر ولایتونو سربیره د هیواد په مرکز کابل کې هم د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري خونړي بریدونه ترسره شول چې ملکي وګړو ته پکې هم درنده مرګ ژوبله ورسېده. له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هیواد په یو شمېر سیمو کې هوا یخ شوي، د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د کمي پر ځای ډیروالی تر سترګو کېږي چې بېلګې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه وو. روحي خبرې کوي په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې آیا د هوا په یخوالي سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راشي او که په خپل حال به پاتې شي. له بلې خوا د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو په وینا دوی به څومره وکولی شي چې داسې ژمني عملیات ترسره کړي ترڅو وسلوال مخالفین د هوا په ګرمېدو سره د لوی بریدونو توان ونه لري. سلام، ماښام مو په خیر. نننۍ خپرونه درته زه شمس رحمنزی او عبدالرقیب ساحل وړاندې کوو. تاسو لیدونکي هم کولی شئ چې په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. د کامنټ له لارې مو راته خپل نظر او لیدلوري پرېږدئ او یا هم راسره په یاده موضوع مخامخ خبرې وکړئ. سهیل صاحب، خپرونې ته بیا درته یو ځل ستړي مشی کوو. بدبختانه په لومړۍ خپرونه کې څه تخنیکي ستونزه منځته راغله او زموږ نشرات کته شول. نو له لیدونکو هم هیله کوو چې ترڅو د دویم ځل لپاره په خپرونه کې راسره برخه واخلي او د هغې ستونزې په اړه زموږ معذورت ومني. رحمنزی صاحب، تاسې ته او د روحي ټاکس یا روحي خبرې کوي ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. مننه کوم چې له موږ سره په د روحي ټاکس خپرونه کې برخه اخلئ. که څه هم رحمنزی صاحب درته یادونه وکړله چې نن موږ په روحي ټاکس یا روحي خبرې کوي په دې لایف خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په ژمنیو البته په ژمي پر رسېدلو سره به آیا د وسلوالو ډلو بریدونه کم سي او که به څنګه سي. نو په همدې اړه تاسې هم کولی شئ چې په خپرونه کې راسئ او موږ سره خپل نظر شریک کړئ. رحمنزی صاحب، که څه هم موږ په دې وروستیو کې د روحي خبري برخې ځینې ریپورټونه او خبرونه تیر کړل چې غواړم اوریدونکو ته په دې اړه خبرې وکړم. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې دوی په د ژمي پر رسېدلو سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خپل پوځي عملیات پیل کړي دي او دوی دغه عملیات لا پسې اوږدوي. نو دوی ادعا کوي چې دوی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ګڼ تلفات وسلوالو ډلو ته اړولي دي. له بیلګې په ډول په بادغیس کې، په فراه کې، په لغمان ولایت او همدارنګه په لوګر ولایت کې په دې وروستیو 2-3 ورځو کې وسلوالو طالبانو او وسلوال داعش یا اسلامي ډلې ته د راپورونو په اساس باندې ډېر ځاني تلفات او نور تلفات اوښتي دي. نو له همدې کبله موږ هم غواړو په دې اړه نن خبرې وکړو چې د ژمي پر رسېدلو سره به آیا په افغانستان کې د بریدونو زیاتوالی راشي او که به د بریدونو مخه ونیول سي. رښتیا ده سهیل صاحب،
د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت دوی داسې پلان لري او دوی داسې وړاندوینه کړې ده چې دوی هغه د تیرو حالاتو ته په کتو وایي چې عموما په ژمي او د هوا په یخوالي سره د وسلوال مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي. نو د یاد وزارتونو په وینا چې دوی به له دې موقع څخه په استفادې او ګټه اخیستنې سره داسې یو میکانیزم یو پروګرام جوړ کړي د عملیاتو لپاره ترڅو که څه هم وسلوال مخالفین ښایي په د هوا په یخوالي سره د جګړې په ډګر کې یو څه سړه شي، خو بل خوا به ملي یووالي حکومت او یا دو وزارتونو چې کومه دا وړاندوینه کړې ده د خپلو پلانونو او میکانیزم په اړه دوی به له دې وخت څخه ګټه واخلي. دوی به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هغه عملیات او هغه جګړه چې دوی وړاندې درلودله په هغې کې به زیاتوالی راولي او هغې ته به قوت ورکړي. د یاد وزارتونو په وینا د دوی موخه دغه ده چې دوی په ژمي کې کولی شي وسلوال مخالفین وځپي. نو په دې سره په راتلونکي کال کې په پسرلي او اوړي او یا د هوا په ګرمو نورو ورځو کې نو وختونو کې به وسلوال مخالفین دا وړتیا او توان ونه لري چې بریدونه ترسره کړي او په ځانګړي ډول سره د دوی قوي بریدونه به د هوا په یخوالي په دې وخت کې شنډ کړي. نو سهیل صاحب موږ له ګرانو لیدونکو سره هم په همدې خبرې کوو چې ستاسو له نظره دې موضوع ته له کوم لیدلوري او له کومې دیدګاه ګورئ. آیا په رښتیا سره به د هوا په یخوالي او د ژمي په راتګ سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راشي؟ او که چیرې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راشي نو حکومت ژمنه کړې ده چې موږ به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات لا پسې پراخ او لا پسې قوي کړو ترڅو دوی ضعیف او کمزوري کړو چې په راتلونکي کې د قوي بریدونو توان او وړتیا پیدا نه کړي. نو که چیرې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راشي او حکومت هم په وړاندې عملیات پراخه کړي نو دا په دې معنا ده چې راتلونکي کال کې به د بریدونو کچه ټیټه وي د اوسني روان کال په پرتله. نو غواړو له قدرمنو لیدونکو سره هم په همدې موضوع باندې خبرې وکړو. دوی کولی شي کامنټ کې راته خپل نظر پرېږدي او یا موږ ته په کامنټ کې خپل نوم ولیکي ترڅو موږ ورته زنګ وکړو، دوی د کامرې پر مخ راوړو او په دې موضوع سره مخامخ خبرې وکړو. هو رحمانزی صاحب په اصل کې په افغانستان کې دا بریدونه او دغه وژنې او دغه پیښې چې رامنځته کیږي که له اصل له مخې نه ورته وګورو یا په اصل د اصل په سترګه ورته وګورو، زه فکر کوم رحمانزی صاحب دغه مونږ نه له ژمي پورې تړلی سو، نه یې له اوړي پورې تړلی سو او یا یې له کوم بل فصل پورې ځکه یې نه سو تړلی. هغه څوک چې په افغانستان کې په نظامي او پوځي برید او پیښو باندې لاس پورې کوي هغوی دغسې حالت ته نه ګوري. ولې نه ګوري؟ ځکه دوی چې څه غواړي هغه کولی سي. خو خوشبختانه به ووایم چې افغان دولت یا افغان حکومت اوس د دې توان لري چې دوی په اسانۍ سره وکولی سي ترڅو د افغانستان کې د ټولو مخالفینو او وسلوالو ډلو په کلکه سره مخنیوی وکولی سي او دغه ډلو دفاع لپاره وخت نه وخت دغسې لکه څنګه چې اوس نوي عملیات پیل شوي دي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، نو همدغه لارې دي چې په افغانستان کې به بالاخره د افغان حکومت پر وړاندې دغه ډلې او دغه وسلوالې ډلې ورکیږي او له منځه به ځي. بل مهم ټکی دا ده لکه څنګه چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت محترمو ویاندویانو دا ویلي دي چې دوی به د ژمي پر رسیدلو سره خپل ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. نو دلته یو ټکی موجود دی چې هغه څوک چې په افغانستان کې غواړي په پیښو باندې او په ځینو پوځي چارو باندې لاس پورې کړي او دلته بیلابیل او ډول ډول رحمانزی صاحب بریدونه رامنځته کړي، نو هغوی ښایي په غرونو کې واوسیږي، هغوی ښایي په داسې علاقو کې واوسي چې هلته یخ وي، هلته ساړه وي، امکانات شتون ونه لري. هغه چې دوی څه غواړي څه چیرته انتقال کړي هغه انتقال هم په سم ډول صورت نسی نیولی. نو ښایي زما په اند باندې دغه لړۍ د دغو مخالفینو وسلوالو لږ سره وځنډېږي او دوی په اسانه توګه ونسي کولی چې هغه خپل هدف ته ورسیږي. نو د افغان حکومت
د محترمو یاد ویاندویانو په خبره باندې بیا هم زه دا یادونه کوم چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې مختلف تدابیر نیول شوي دي، خصوصا ژمني عملیات په پلان کې نیول شوي دي او درګرده روان هم دي. نو فلهذا موږ د روحي ټاکس یا روحي خبرې کوي په نننۍ ژوندۍ خپرونه کې په همدې خبرې کوو چې آیا د ژمي پر رسیدلو سره به په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي ډلې د مختلفو بریدونو مخنیوی وسي او دغه بریدونو مخه به ونیول سي او که به په خپل حالت پاتې سي. نو دا هم زموږ د نن خپرونې مهمه پوښتنه ده. ټول اوریدونکي لیدونکي او د روحي ټاکس خپرونې ځانګړي مینوال کولی شي چې موږ سره راشي په دې خپرونه کې برخه واخلي، نه یوازې د موضوع په اړه خپل نظریات راکړي بلکې موږ ته په دې اړه رحمانزی صاحب ووایي چې موږ څنګه کولی شو د روحي ټاکس یا روحي خبرې کوي دغه لایف یا ژوندۍ خپرونه غني کو او په ډیرو موضوعاتو کې راونغاړو تر څو مونږ د روحي مخاطبانو یا د روحي د لیدونکو هغه ذوق ورسره خړوب کړلی شو. واقع د ساحل صاحب که د خپرونې د موضوع په اړه یو ځل بیا د ګرانو لیدونکو سره وغږېږو. تېره ورځ روحي ویبپاڼې خبر درلود چې په ننګرهار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه یا ځانمرګی برید شوی دی. که څه هم د ننګرهار د ولایتي ادارې د رسنیو دفتر رسنیو ته او په خپله روحي ویبپاڼې ته په استول شوې خبرپاڼه کې هغه په موټرسایکل کې له وړاندې ځای په ځای شوي چاودېدونکي توکي یاد کړي وو. خو ننګرهار ولایت یا شرقي او ختیځ نور ولایتونه د هیواد د ګرمسیرو ولایتونو په ټولګه او جمله کې راځي. خو که چیرې په کابل کې دغه وروستي څو بریدونو ته موږ تاسو پام وکړو نو هوا دلته یخ دی، ژمی پیل شوی دی او لکه تاسو چې وړاندې یادونه وکړله وسلوال مخالفین اکثره په هغه سیمو کې میشت دي او په هغه سیمو کې حکومت هم دغه ادعا کوي چې دوی په غرنیو سیمو کې دي او په ځانګړي ډول د پاکستان سره د افغانستان په سرحدي سیمه کې په ډیورنډ کې دوی تګ او راتګ لري او له هغه ځایه خپل اکمالات کوي. نو دا طبیعي خبره ده چې په غرنیو سیمو کې هوا یخ ده او هلته شاید واوره شتون ولري او واورې وورېږي، خو بیا هم هغه د دوی اکمالات له بهر کېږي او په داخل د ولایتونو یا په داخل د کابل په مرکز کې هغې نه وروسته دوی خپلو موخو ته رسېږي او خپل بریدونه ترسره کوي. خو د موجوده یو میاشت کې که موږ تاسو وګورو د وسلوال مخالفینو په حملو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. نو د اوریدونکو سره هم سایل صاحب په همدې باندې خبرې کوو چې د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزارتونو د هغې پلان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو پلان لري تر څو په دې ژمي کې داسې عملیات ترسره کړي چې په وړي او د هوا په ګرمېدو سره به دوی به ونه کولی شي، یعنې وسلوال مخالفین به دومره وځپي چې دوی به په د هوا په ګرمېدو سره د دې توان ونه لري چې لوی بریدونه او قوي بریدونه ترسره کړي. نو د روحي ویبپاڼې د روحي ټاکس یا روحي خبرې کوي خپرونې قدرمنو لیدونکو تاسو سره په همدې موضوع باندې خبرې کوو. آشنا صاحب په نوم یو لیدونکي راسره برخه اخیستې ده، دوی ته په خپرونه کې ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایو. آشنا صاحب ستړي مه شئ، د خپرونې موضوع مو درته وړاندې ذکر کړله، تاسو هم کولی شئ په همدې موضوع راسره خپل نظر شریک کړئ. رحمانزی صاحب فکر کوم دوه نور ملګري هم را سره ملګري شوي دي، محبوب محمد صاحب. ډیره مننه، زمونږ د تېرې شپې خپرونې لیدونکی هم وو. وعلیکم سلام ته دی. وعلیکم سلام. بل ملګری دی جمیل مخلص صاحب. مخلص صاحب نړۍ مننه، د کمنټ پرېښی سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ستاسې د ښه صحت په هیله. مخلص صاحب په ځانګړي ډول ستا د روغتیا په تمه یو، ستا د روغتیا په هیله یو. مونږ که څه هم ښایي خپرونه به دې تعقیب کړې وي مخلص صاحب. مونږ په افغانستان کې په دې خبرې کوو چې آیا په افغانستان کې د ژمي په رارسېدلو سره به په لایف توګه راسي یا په ژوندۍ بڼه راسي، خپل عالي نظر را سره شریک کړئ. نو رحمانزی صاحب مونږ بیا یادونه کوو، روحي ټاکس یا روحي خبرې کوي
یوازینی هدف د دې خپرونې همدا دی چې ترڅو د روحي ټول مخاطبینو سره مونږ په مخامخ اړیکه کې واوسو، مخامخ دوی موږ سره راسي، خپل درانه نظرونه، خپل آندونه، خپل فکرونه، نه یوازې د موضوعاتو په اړه چې مونږ هره ورځ یو موضوع انتخابوو، بلکې دوی موږ ته د روحي د لا پرمختګ، د روحي د لا ښه لپاره په ځانګړي ډول د روحي خبرې کوي، د دې خپرونې د لا غني کېدو په خاطر نظرونه راکړي. نو که تاسو نور څه ویل غواړئ رحمانزی صاحب، نو مهرباني. سایل صاحب بیا لیدونکو ته یو ځل یادونه کوو، ګرانو لیدونکو، دا د روحي ویب سایټ د فیسبوک پاڼې روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس ژوندۍ خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 بجو څخه تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له خپلو لیدونکو سره د افغانستان سیمې او نړۍ په تودو او اړینو مسایلو باندې خبرې کوو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د هوا په یخوالي او د ژمي په راتګ سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راشي او که په خپل حال به پاتې شي. او همدا ډول په دې سره غږیږو د افغانستان د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو رسنیو ته ویل دي چې دوی به په ژمي او د هوا په یخوالي وخت کې په د وسلوالو مخالفینو باندې داسې بریدونه او عملیات ترسره کړي ترڅو وسلوال مخالفین وځپي او هغوی د هوا په ګرموالي او د پسرلي او په اوړي موسمو کې دا توان او وړتیا پیدا نه کړي ترڅو قوي بریدونه ترسره کړي. جمیل مخلص صاحب، تاسو ته مونږ هڅه کوو ترڅو تاسو سره په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې برخه واخلو او ستاسو له اندی واورو چې تاسو دغې موضوع ته له کوم لیدلوري ګورئ. هڅه کوو سایل صاحب ترڅو جمیل مخلص صاحب خپرونې ته راوړو او له دوی سره په دې وغږیږو چې د دوی له نظره جمیل مخلص صاحب سره خپرونې راوړو. مخلص صاحب موږ سره په خپرونه کې ملګری دی. مخلص صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوو، مننه چې موږ سره په ژوندۍ خپرونه کې راغلی. چې ما ته مو دې موقع راکړه چې تاسو سره په دې خپرونه کې برخه واخلم. څنګه یې مخلص صاحب تاسو موږ سره په خپرونه کې یاستئ، د موضوع په اړه راته ووایئ، ستاسو نظر څه دی؟ موضوع دا د یو واقعیت دی چې د اوړي په راتګ سره هغه خلک چې د نظام په ضد جنګېږي دوی خپلو پلانونو ته یو څه هغه پلانونه چې دوی په ژمي کې یا په نور وختو کې دوی نیولي هغه د تطبیق وخت یې هغه وړی دی، خو دولت یې په دې باندې ځان نه خلاصوي چې په اوړي کې دا چې هوا یخېږي او مخالفین هغه ته هغه سیمو کې کله چې هوا ګرمه وي دوی په غرونو کې اوسېږي نو دوی کړی پیښې کېږي تر څنګه چې لازمه ده. دولت دغسې نه دی توانېدلی چې هغه څه چې کوم شعار له ورکوي چې موږ د سود لپاره کار کوو له بده مرغه هغسې کار یې نه دی کړی. بېشکه مخلص صاحب تا نظر ته په احترام باندې یعنې تاسې وایئ چې افغان حکومت د مخالفینو یا د دغو وسلوالو ډلو په هیڅ وخت کې دوی مخه نه ده نیولې، نه په اوړي کې او نه په ژمي کې. نو تاسې څه حل لاره لرئ؟ افغان حکومت ته څه پکار دي ترڅو د دغو مخالفینو یا د دغو وسلوالو ډلو دغه بریدونه راکم سي؟ کوشش ته وکړي چې لومړی دا معلومه کړي چې هغه څوک چې د نظام په ضد جنګي د هغې علتونه څه دي، هغه کوم دلایل لري، په کوم اساس دوی جنګ کوي. کله چې دغه معلوم شول نو اوس خو هغه خبره چې تش د سولې په نوم شورا ایجاد شوې ده. کله د سولې شورا د اوسه پورې په دغې 14 کالونو د 14 کالونو کې هغسې کار چې هېوادوال ورته په تمه وي نه دی کړی او که کړی وي هغه په نشت حساب دی. نو دولت دغه سولې شورا کې اول خو د کوشش وکړي چې هغه خلک چې په دې شورا کې برخه اخلي هغه د یو هغه بېپارې خلک دي،
داسې خلک ته نه وي لکه تېرو دورو کې چې هغه د جنګ یوه برخه وه. دوی پخوا داخلي کورنیو جنګونو کې برخه اخیستې وه او هغه خلک ته راشي چې واقعا بېپارې خلک وي. دوی کولی شي چې دولت ته هم قناعت ورکړي او خلکو ته هم قناعت ورکړي. که چېرته دغسې ونه شول، دولت خپل شرایط، هغه کوم شرایط چې دوی لري هغه هغې کې نرمي رانهولي، نو هېڅ امکان نه لري چې دوی د سره جوړ شي. بله اورم. مخلص صاحب، یعنې تاسې وایئ چې په افغانستان کې جګړه دې په سم ډول تشخیص سي او د جګړې لوری دې وپېژندل سي. بل خوا په افغانستان د سولې په پروسه یا د سولې په شورا کې چې څوک برخه اخلي، تاسو په اند آیا دا غواړئ چې دغه خلک د په ناپیلې توګه او په واقعي ډول د افغانستان د له هغو خلکو نه تشکیله سي تر څو د ملت غم ورسره وي، د افغانستان غم ورسره وي؟ نو ستاسې په نظر ته په احترام ډېره مننه چې موږ سره راغلې په خپرونه کې د برخه واخیستله. ډېره مننه. بس ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. نورو لیدونکو هم هیله ده چې دغې موضوع باندې خبره وکړي. ښه وخت ولري. ښه شپه. الله په امان. مخلص صاحب، ستاسو له برخه اخیستنې څخه نړۍ مننه کوو. ښې چارې. الله په امان. رحمانزی صاحب جمیل مخلص صاحب وو، په واقعي کې ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړله. جمیل مخلص صاحب په هغه تبصره درلودله. دوی غوښتل تر څو په افغانستان کې تر کومه جګړه چې د 1415 کلونو را په دې خوا روانه ده، دوی په حکومت یو ډول نیوکه درلودله چې حکومت د سولې په پروسه کې رښتینی نه دی او د سولې د کومه شورا چې ده په هغه کې هغه خلک ځای په ځای شوي دي چې دوی یو وخت په جګړو کې لاس درلودل او دوی اوس یو لوری دي د وسلوالو مخالفینو لپاره. نو د جمیل مخلص صاحب د نظر دغه دوی غوښتنه درلودله او حکومت یې دا وړاندیز درلودو تر څو یو داسې میکانیزم پلان باندې کار وکړي چې دغه موضوع ته د تل لپاره د پای ټکی کېښودل شي، ځکه د دوی لانده لومړی کال نه دی چې ژمی راځي او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې راځي. د 1415 کاله حکومت همداسې پلان د وسلوالو مخالفینو بریدونه کم شي په ژمي کې او حکومت ورته ځینې عملیات پراخه کړي، خو کله چې هوا ګرمه شي او اوړی شي بیا هغه خبره وي د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې زیاتوالی راشي. سایل صاحب یو بل اورېدونکي هم په خپرونه کې راسره برخه اخیستې ده. محبوب محمد ورور زموږ همیشنی همکار دی. محبوب صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو. دوی لیکي مخکې خو زیاتره جنګ د حکومت او طالبانو ترمنځ و، خو د امریکا پالیسۍ ته په پام سره چې سړی دا وروستي څو بریدونه وګوري نو راتلونکی مو ناامیده کوونکی معلومیږي. د بلې خوا افغان حکومت همداسې پالیسي نه لري چې بهترې ګټې پکې وي. محبوب صاحب نظر لري. سیل صاحب دوی وایي چې له هغه وړاندې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویلي اسیا او د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي او پالیسي اعلان کړي، د دوی لاندې دوی پخوا جګړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وه. د محبوب صاحب لاندې د جګړې او د بریدونو د زیاتوالي یو لامل د امریکا د نوې ستراتیژۍ وروسته دی. کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپله نوې پالیسي د افغانستان او سویلي اسیا لپاره اعلان کړه، نو په افغانستان کې د هغې پالیسۍ له اعلان وروسته بریدونو زور اخیستی دی. د محبوب صاحب نظر په دې ډول سره و. تاسو بل لیدونکی واخلئ. سایل صاحب بل لیدونکي کمنټ کړی محمد عیسی نبیل صاحب یوازې سلامونه ویلي. سلامونو ته دی وعلیکم سلام. محب پی آر ایچ لیکي سلامونه. د تل په څیر کیدای شي یو څه کموالی پکې راشي. طالبانو مخکې به وړکي په اصطلاح کوچني بریدونه کم کړل او دی لیکي تر څو د سولې خبرې شروع شي خو افغان دولت بیا دې اوازې ته کش ورکړ چې ګواکې طالبان کمزوري شوي نو طالبان بیرته خپل بریدونه ته زور ورکړ. حکومت د جنګ عملي کوونکی او امریکا یې تهداب ایښودونکی دی. ملت ته پکار ده چې ویښ شي او د رښتینې سولې لپاره په حکومت فشار زیات کړي. مننه کوو له محب ورور نه ښه نظر یې پرېښی و. بل ورور بیا هم محمد عیسی نبیل دی. دی لیکي موږ په انتظار یو. نو رحمانزی صاحب فکر کوم چې انتظار د نو غواړي صاحب د کمرې پر وړاندې راوړو، دوی سره به په دې خبره دې موضوع باندې مخامخ خبرې وکړو.
ګرانو لیدونکو موږ هڅه کوو د روحي پاڼې ځینې لیدونکي د نننۍ موضوع په اړه د کمرې پر وړاندې راوړو او د یادې موضوع په اړه ورسره مخامخ خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ که چیرې آمادګي لرئ او تیار یاستئ په کمنټ کې راته خپل نوم پرېږدئ، موږ به درته زنګ ووهو او په یاده موضوع به مخامخ خبرې سره وکړو. تر هغه چې نبیل صاحب په خپرونه کې راځي، سهیل صاحب تاسو د محبوب محمد ورور بل نظر له لیدونکو سره شریک کړئ. محبوب صاحب بیا لیکلي دي، وایي دغه اوس کوم حالت چې روان دي ډېر ناامیده کوونکي دي. افغان ولس هره ورځ ناخوالې ګالي، په ډېرو سختو تکلیفونو کې دي. د افغان حکومت څخه هم خلک ناامیده دي. نو افغان ولس ته دا پکار دي چې یو مټې شي او د یوه حل لاره ورته وګوري. هڅه کوو تر څو سهیل صاحب لیدونکي سره په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه واخلو او د دوی نظر هم د یادې موضوع په اړه واورو. هغه دوستانو چې زموږ سره په خپرونه کې نوې برخه اخیستې ده، دوی ته یو ځل بیا یادونه کوو. دا د روحي پاڼې روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د هېواد، سیمې او نړۍ په مهمو او اړینو موضوعاتو له خپلو لیدونکو او لوستونکو سره مخامخ خبرې کوو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د ژمي په راتګ سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې څومره کموالی راشي، او افغان حکومت ویلي وو دوی به په ژمي کې خپلو عملیاتو ته پراختیا ورکړي تر څو وسلوال مخالفین په ژمي کې په دومره کچې سره وځپي چې هغوی په اوړي او د هوا په ګرمېدو سره د لوی بریدونو توان ونه لري. تاسو اوریدونکي او لیدونکي هم کولی شئ په دې خپرونه کې راسره برخه واخلئ او په یادې موضوع راسره خپل اندونه او نظرونه شریک کړئ. نبیل صاحب خپرونې ته مو ښه راغلاست او هرکلی کوو، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو ته سلامونه او ستاسو د پاڼې ټولو مینوالو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله به یاست. نړۍ مننه نبیل صاحب، تاند اوسئ. مننه کوو تر څو په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. نبیل صاحب لکه څه ډول مو چې د خپرونې په سریزه کې هم یادونه وکړه، نن په دې سره غږیږو چې د ژمي په راتګ او د هوا په یخوالي سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې څومره کمی راشي، او افغان حکومت هغه پلان لري چې دوی په ژمي کې بریدونه پراخه کړي تر څو وسلوال مخالفین وځپي او د هوا په ګرمېدو سره یې د لوی بریدونو له وړتیا څخه وغورځوي. تاسو په دې اړه راسره خپل لیدلوری او نظر شریک کړئ. شمس صاحب، حکومت خو وایي په بار بار په ژمي کې دوی دغه خبره تکراروي چې موږ به د دوی مخه ونیسو، خو ګمان تر نورو کلونو لا پیاوړي دي او تکړه شوي دي. طالبان اوس تقریبا په اکثریت ولایتونو کې د ګمرکونو له لارې او د هغه ولسوالۍ چې دوی نیولې وې د هغو کې چې کومې وسلې نیولې وې د هغو په استفادې سره دوی کولی شي چې اوس په ژمي کې هم خپل عملیات وکړي. مننه نبیل صاحب. بله پوښتنه په دې کې ده چې افغان حکومت ویل دي چې موږ به داسې عملیات سږ کال ترسره کړو تر څو وسلوال مخالفین په پراخه پیمانه سره وځپو او په راتلونکي کال کې او د هوا په ګرموالي سره دوی له لوی بریدونو وژغورو. نو ستاسو له انده افغان حکومت به وتوانیږي چې د وسلوالو مخالفینو په ژمني بریدونو سربیره او یا د هغوی پرته دوی داسې عملیات ترسره کړي تر څو وسلوال مخالفین دومره کمزوري کړي چې په راتلونکي کال او پسرلي کې به د قوي بریدونو توان ونه لري؟ ما مخکې تاسو ته وویل چې هغوی اوس په اقتصادي لحاظ باندې او په نظامي لحاظ باندې هغوی اوس ولسوالۍ په لاس کې لري. په یاد وي هغوی چې کله په غرونو کې جنګېدل چې دوی به په ژمي کې د استوګنې ځای نه درلودی، اوس دوی ولسوالۍ په لاس کې لري، پراخ ځایونه په لاس کې لري، تقریبا تر 4 پورې ولسوالۍ او نورې مهم ستراتیژیک ځایونه په لاس کې لري.
مخکې ونه شوی کولی چې دوی دومره پر شا کې چې هغه ځایونه ونیسي. نو اوس خو ګمان نه کوم چې دوی د هغه په دې وتوانېږي چې هغوی د پر شا کې. تاسو ګورئ هغوی په اقتصادي لحاظ یا په سیاسي لحاظ په نړیوالو روابطو باندې هغوی اوس بیخي پرمختګ کړی دی. د قطر له لارې له نړیوالو سره روابط او نړیوال هم کوشش کوي چې له دوی سره روابط ټینګ کړي. او بل حکومت تر دې نور په فساد کې ښکېل شوی ده، اداري فساد. تاسو نړیوال خبرونه ورکوي لکه سیګار یا نور، نو هغه اداري فساد چې هغوی اوس تر اوسه پورې د خپلو والیانو او دغو په صحیح توګه دغه نشي کولی، نو هغه به داسې پراخ عملیات ګمان نه کوم چې هغوی دې وکړي چې هغوی دې په راتلونکي د ګرمۍ زور لا تر اوس تر وکړي. نبیل صاحب پوښتنه دلته دا ده ستاسو له خبرو نه، تاسې په دې کې څه وایاست چې د دغو وسلوالو ډلو د پرمختګ په څه کې وینئ؟ دوستانو، نبیل ورورو د روحي پاڼې له همیشنیو لیدونکو او همکارانو څخه و، دوی سره په خپرونه کې برخه واخیستله. د نبیل ورور نظر د نننۍ موضوع په اړه سهیل صاحب په دې ډول و، دوی ویل چې دغه ژمی او پسرلی دا د نن ورځې خبره نه ده، دا د 1514 کلونو راهیسې دا خبره روانه ده. نو له دوی لاندې چې طالبان اوس هغه پخواني طالبان نه دي او یا په لویه کې وسلوال مخالفین د دولت، دوی هم د ژمي لپاره تیاری او آمادګي لري. نو دوی به په خپلو بریدونو کې کموالی را نه ولي، بلکې په هغه معیار باندې به یې وساتي کوم چې دوی پخوا درلودل. سهیل صاحب بل ورور ظفرخان زادران صاحب سره برخه اخیستې ده، دوی سلامونه ویلي دي. سلامون ته مو زادران صاحب علیکم سلام وایي. پوښتنه یې کړې ده چې میلمه څوک دی او کوربه څوک دی. زادران صاحب دواړه قربانۍ د دې خپرونې، او ته کولی شې چې راسې مونږ سره په خپرونه کې میلمه صاحب په دې خپرونه کې زادران صاحب سره برخه واخلئ. موضوع مو له وړاندې درته ذکر کړې ده، د ژمي په راتګ سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې څومره کموالی راشي. په دې اړه سره خپل لیدلوري او نظرونه شریک کړئ. بل ورور د چنار سیوري د نبیل صاحب نظر تایید کړی، نظر یې تایید کړی. موږ به هڅه وکړو د نبیل صاحب به بیا په ژوندۍ بڼه راولو. مخکې له هغه نه چې نبیل صاحب ته موږ بیا بلنه ورکړو. حقپال مجاهد لیکي مخکې به مجاهدین راحت ځایونو ته تلل، اوس لارې بندې دي او مفتوحه سیمې هم سیوا شوي. انشاءالله سنګرونه به ګرم ساتي. نو رحمانزی صاحب کوشش به وکړو موږ به نبیل صاحب بیا راواخلو. تیاره موږ پوښتنه هم ورسره پاتې ده. هڅه کوو دوستانو تر څو نبیل صاحب زموږ د خپرونې لیدونکی دی، دوی غواړي په یاده موضوع سره نظر شریک کړي. وړاندې د څه تخنیکي ستونزې په اساس د دوی اړیکه پرې او غوره شوله. بیا موږ هڅه کوو تر څو دوی په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راوړو او د دوی پاتې خبرې واورو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې د کامنټ له لارې ورته خپل نظر پرېږدئ یا په ژوندۍ بڼه راسره برخه واخلئ او په یاده موضوع راسره وغږیږئ چې د ژمي په راتګ او د هوا په یخوالي سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې څومره کموالی راشي او افغان حکومت به څومره وکولی شي چې داسې عملیات ترسره کړي تر څو وسلوال مخالفین تر یوې کچې وځپي چې په پسرلي او د اوړي موسمونو کې دوی د لویو بریدونو توان ونه لري. دا د روحي ویبپاڼې روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس ورځنۍ خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 تر 8 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو هم کولی شئ راسره پکې برخه واخلئ. سهیل صاحب زموږ د خپرونې وروستۍ شیبې هم دي، بیا هم هڅه کوو تر څو لیدونکي په خپرونه کې راسره واخلو.
دوستانو کولی شئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې د یادې موضوع په اړه سره خپل نظرونه شریک کړئ یا په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راسره برخه واخلئ. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د ژمي په راتګ سره به د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې څومره کموالی راشي. سایل صاحب فکر کوم څه ستونزه موجوده ده. نبیل صاحب نشي لیدونکي هم کولی غواړي راسره برخه واخلي. ستونزه د لیدونکو له لوري ده خو دوی نشي کولی په خپرونه کې زموږ سره وتړل شي. نو موږ بیا هم هڅې کوو نبیل صاحب په نظر تاسو ورسره وغږیږئ د موضوع په اړه یې نظر واخلئ. سایل صاحب نبیل صاحب په خیر راغلی. تخنیکي ستونزې دي، خیر دی، کومه خبره نه وه. پوښتنه مې په دې ډول وه چې تاسې وویل چې وسلوال طالبان یا دغه وسلوالې ډلې په اوس وخت کې قوي شوي دي او پرمختګ یې کړی ده. پوښتنه په دې ډول ده چې تاسې د دغو وسلوالو ډلو دغه پرمختګ په څه کې ګورئ؟ د دوی د وسلوالو ډلو پرمختګ خو تاسې ولیدل چې هغوی له غرونو څخه راځي او دا د دوی یو غښتلیا تاسو بولئ، هر څه چې بولئ، د هغوی نظم و ضبط یې بولئ چې هغوی په دومره کم اقتصاد باندې راپورته سول. تاسې د 2001 او 3 څلرم چې دوی په څنګه تدریجي شکل باندې تر 2013 پورې په کوم قوت کې راغلو، په کوم څومره ځانونه جوړ کړل. دوی وکولی سوای د امریکا د CIA یا نورو مهمو ځایونو باندې څنګه حملې وکړلې. نو دا چې هر شکل وي د دوی یا غښتلتیا ده یا د دوی نظم و ضبط دی. نو نور خو موږ تاسو وینو چې دغه تیر وخت نبیل صاحب نړۍ مننه کوو چې په خپرونه کې مو د دویم ځل لپاره راسره برخه واخیستله. زموږ د خپرونې وروستۍ شیبې دي، بیا به هڅه وکړو په راتلونکو خپرونو کې تاسو له ځان سره ولرو. کور مو ودان زموږ خوا کې څه تخنیکي ستونزې شته، نو تاسو غږ ښه سم نشو اورېدلی. خدای مو خوشحاله او آباد لره د ښه افغانستان په هیله باندې. مننه نبیل صاحب. سید صاحب نور محمد ترین صاحب لیکي دوی نظر لري چې کوم ځای کې حمله د هغه ځای مشران ورزي او کلیوال هم ورسره وي. د دوی په نظر د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې به په دې بنسټ کموالی رانشي. دوی چې کوم ځای کې حمله کوي ځینې د سیمې خلک د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو سره همکاري لري. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې راسره برخه واخلئ او د یادې موضوع په اړه مو راسره خپل نظر او لیدلوري شریک کړئ. دا د روحي ویبپاڼې روحي خبرې کوي ورځنۍ خپرونه ده. د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو او اړینو موضوعاتو له لیدونکو سره یو ساعت خبرې کوو. رحمانزی صاحب چنار سیوري لیکلي دي، وایي دا خبرې چنار سیوري لیکلي دا خبرې تقریبا دا 14 او 15 کاله کېږي چې او خوار کال د تیر کال په نسبت وسلوال طالبان پرمختګ کوي او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. سږکال د ژمي په رابرسېره کېدو سره ځینې فکرونه وو چې د ټرمپ ستراتیژي به په وسلوالو طالبانو اغیز وکړي او طالبان به وځپي. خو که ورته وګورو د ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا هم افغان دولت د نړیوالو په مرسته هیڅ پرمختګ نه دی کړی او هیڅ کومه خاصه سیمه یې له طالبانو نه ده نیولې، بلکې د دوی جګړه اوس صرف تر القابو پورې منحصره شوې ده او میاشتې به په پای کې اعلان او د میاشتې په پای کې اعلان کوي چې دومره بریدونه په وسلوالو طالبانو شوي، دا دومره ځایونه یې په نښه شوي دي. دا د سیوري صاحب نظر و. مننه سیوري صاحب، تاسو راسره په خپرونه کې برخه اخیستې وه او د موضوع په اړه مو خپل نظر راسره پرېښودلی و.
دوستانو زموږ د خپرونې وروستۍ شېبې دي، تاسو کولی شئ راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ او یا په کامنټ کې راته خپل تبصرې او نظر پرېږدئ او په یاده موضوع راسره وغږېږئ. رحمانزی صاحب ملګرو ټولو متفاوت نظرونه لرل. دوی هر یو له کامنټونو دا معلومېدل چې افغان دولت په دې برخه کې چې ګواکې وسلوالې ډلې دي وځپي او د وسلوالو ډلو لپاره دي تدابیر ونیسي. دوی مخاطبانو ټول دا رد کړل. دوی وایي چې هره ورځ وسلوالې ډلې دغه قوي کېږي او نور پرمختګونه کوي او په سیمو کې پرمختګونه کوي. نو بلخوا په مقابل کې بیا افغان حکومت هم ادعاوې کوي چې دوی په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو او د وسلوالو نورو ټولو ډلو لپاره دوی تدابیر نیولي دي. او خو په هر صورت فکر کوم زموږ د نننۍ ورځې خپرونې د وروستۍ شېبې دي، نو پروګرام به راونغاړو رحمانزی صاحب. او زموږ پروګرام وروستۍ شېبې دي، د روحي ویبپاڼې روحي خبرې کوي. د خپرونې ګرانو لیدونکو، د روحي ویبپاڼې ټولو لوستونکو ستاسو څخه نړۍ مننه کوو چې تر دوام راسره په خپرونه کې برخه اخیستې وه. تر بیا چې زه شمس رحمانزی او زموږ همکار سایل صاحب بلې خپرونې ته ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، په لوی او رب المنان مو سپارو. تر بیا ښې چارې. ښاد او ودان اوسئ. په آخر کې ظفر هاشمي صاحب مسیج کړی ده.